متوازي درس موضوع مونږه EERD یا Enhanced Entity Relationship Model وایو. دا چې ERD موضوع په ډیټابیس کې یا د ډیټابیس په اساساتو کې ډیره مهمه ده. زمونږ ډیر فوکس هم په دې دی چې ERD صحیح زده کوو. ERD په اړه موږ تاسو ډیر درس وویل، تیرو تقریبا 2 چپټر هم په دې باندې درس وویل، اسایمنټونه مو هم کړیو. اوس غواړو چې په دې کې یو څه فیچر چې موږ نه پاتې دي هغه په ننني درس کې کور کوو. Enhanced Entity Relationship Model په دې معنی چې ERD یا Entity Relationship Model مو ویلي دا لږ اوچته انهانس دی، لږ هغې نه هم پرمختللی، یا ځینې شیونه چې په ERD کې موږ نه ویلي او ځینې وخت کې ورته اړتیا پیدا کېږي نو هغه موږ په EERD کې کور کوو. په دې درس کې موږ EERD یا Enhanced Entity Relationship Model به وایو. سب ټایپ او سوپر ټایپ انټیټي خبره به کوو. مخکې موږ خو انټیټي اقسام ویلي وو، او که دې کې سب ټایپ او سوپر ټایپ راځي نو دا معنی چې جنرالایزیشن او سپیشلایزیشن کنسپټ به راځي. جنرالایزیشن په دې معنی چې یو شی څومره عمومي دی، څومره جنرال دی، او سپیشلایزیشن بیا په هغې کې سپیسیفیک خواته ځو، یو خاص مشخص خواته ځو، تخصصي خواته ځو. یا که زه یو مثال درکړم چې موږ سره حیوانات یو جنرال کلاس دی، بیا په هغې کې چې راځو فقارې او غیر فقارې نو لږ سپیشلایزیشن خواته راړو. بیا په هغې کې فرض وکړه فقارې کې موږ وایو چې تی لرونکي او غیر تی لرونکي، نو په همداسې مخکې ځو موږ سپیشلایزیشن خواته روان یو. که مختلف اخوانه پرې راځو بیا موږ جنرالایزیشن خواته روان یو. یا موټر مثال چې موږ ویل فرض وکړه ټرک دی، اټوس دی، واړه موټر دی، غټ موټر دی. بل په دې کې موږ کنسټنس خبره کوو یا ریسټرکشن خبره کوو. نو موږ هلته هم بیا ګورو چې سپیشلایزیشن او جنرالایزیشن یې په سوپر او سب ټایپ کې کم کنسټرنټ یا کم اصول موږ سره دی. نو زموږ ډېره هڅه به دا وي چې په ننني درس کې په خیر سره دغه شیونه کور کړو. اول موږ EERD یا Enhanced Entity Relationship Model وایو. مخکې موږ یو ERD ویلی و یا ERD Entity Relationship Model، دا ورته EERD یا Enhanced Entity Relationship Model وایي. یعنې هغه کوم ERD چې موږ تاسو ویلی هغه خو شته، خو البته دې کې یو څه نور فیچرز هم شته دي. انهانس ده، یعنې اوچته ده، پرمختللې ده. په دې کې هغه د ER ماډل چې څومره کانسپټ هغه ټول پکې شامل دي. موږ چې انکلودز all modeling concepts of basic ER model، چې کوم د بیسیک ER ماډل څومره کانسپټ ټول په دې کې شامل دي. دې ته مختلف نمونه په کتابونو کې اخلي. ځینې کتابونو کې به تاسو E2R یا E2R لکه 2EER یا extended ER model، دغه درې واړه شیونه که تاسو وګورئ E2R، EER or extended ER model، دا یوه خبره ده. EER model has some additional concept such as subtype, supertype, specialization, generalization. زموږ تاسو ډېر فوکس په همدغه وي چې موږ سب ټایپ موږ سره کم دی، د هغې سوپر ټایپ موږ سره کم دی، سپیشلایزیشن موږ سره چې دی، جنرالایزیشن. البته په ERD کې موږ تاسو څه ویل، په هغې کې موږ سره انټیټیانې وي، په هغې کې موږ سره اټریبیوټ و، په هغې کې موږ سره ریلیشنشپ و. خو اوس هماغه وایو چې د انهریټنس خواته موږ ډېر راځو، ځکه چې له یو انټیټي نه موږ بله انټیټي انهریټ کوو یا له یو انټیټي نه بله انټیټي راوباسو. په ځینو ځینو کې وروسته به راشي، مثالونه به پکې کار وکړو، تاسو به معلومات وشي چې موږ څنګه کولی شو چې له یوې انټیټي نه بله انټیټي صحیح توګه او په مکمله توګه هغه څنګه کړو، ورنه انهریټ کړو یا ورنه راویباسو. موږ ولې EERD یا Enhanced ER ډیاګرام استفاده کوو؟ ځکه هلته موږ سره ځینو حالاتو کې اړتیا پیدا کېږي. اړتیا په دې معنی چې کېدای شي یو جنرال ټایپ موږ سره وي یا سوپر ټایپ موږ سره وي، د هغې یو سب ټایپ د موږ په کار وي، ټول سره زموږ کار نه وي. نو بیا که چېرته هغه ټول موږ انوالو کوو، ټول سره ریلیشن ورکوو، دا به زموږ غلطي وي. بل دا دی چې موږ نه به ډېر سپیس اخلي، زموږ پروسه به سلو کوي. نو موږ چې نه، زموږ هغه سپیسیفیک یو بخش سره چې کار دی، یو بخش ورنه جدا کوو، اما یو بخش سره یې اړیکه جوړو، ټولو سره اړیکه نه جوړو. نو په دې خاطر باندې موږ کولی شو چې EERD یا جنرالایزیشن سپیشلایزیشن کنسپټ ته موږ راشو. موږ کله دغه سوپر ټایپ او سب ټایپ استفاده کوو، دغه ریلیشنشپ موږ کله استفاده کوو؟ په اټریبیوټسو کې اکثره وخت په ځینو اټریبیوټس باندې یا ځینې د هغې چې نمونې د انسټنس دي په هغې باندې موږ یو شی اپلای کوو. که زه یو مثال تاسو ته ووایم، زه فرض وکړه وایم چې
ما سره ویکل یو کلاس دی، ویکل یو کلاس دی جنرال موټر صحیح ده. بیا د دې ویکل نه څو کلاسونه ما دغه کړي دي انهریټ کړي دي چې یو کلاس مې ورنه ټرک اخیستی غټ موټر، یا مې ورنه اټوز اخیستی واړه موټر صحیح ده یا مې ورنه رینټل ویکلز اخیستی کرایي موټر. بیا کرایي موټر کېدای شي په ټرک کې هم یو بخش شي او کرایي موټر کېدای شي په اټوز کې هم یو بخش شي. یا زه وایم چې بیا زما په اټوز کې په واړه چې کوم موټر دی په دې کې زما هغه رینټل په کار دی، نو زما ټرک سره کار نشته، نو ټول ویکل ولې زه واخلم؟ ټرک بیخي به یو سیټ ته کو چې کوم اټوز بخش دی په هغې کې هم رینټل چې کوم بخش دی هغې سره به اړیکه ورکړو چې زما واړه موټر یا واړه کرایي موټر مې په کار دی. نو که زه یې اړیکه ورکوم ویکل کلاس ته اړیکه نه ورکوم بلکې راځم اټوز کې او پاټوز کې هم رینټل هغې سره زه اړیکه جوړوم. نو په داسې حالاتو کې موږ بیا کولی شو چې موږ څه وکړو له یوې بخش نه یې کار واخلو. یا دلته تاسو یو مثال زه وایم چې کسټمر فرض وکړه موږ سره مشتری دی، کسټمر دی، یو دکان دی هغې ته مشتری راځي، یو اداره ده، یو شی خرڅوي، پروډکشن کمپني ده، هغې ته یو کسټمر راځي، یو خریدار راځي، د هغې زه اټریبیوټس ګورم. فرض وکړه کسټمر سره کسټمر آی ډي ده، اډرس دی او د کسټمر فون دی. دا که هر کسټمر وي، که دا کسټمر ما سره شخص دی، فرد دی، یا کسټمر ما سره یو ارګان ده، اداره ده، د هغې کسټمر ته زه یو آی ډي ورکوم چې هر کسټمر راځي که هغه ارګان دی او که هغه شخص دی د هغه اډرس به معلوم وي او د هغه ټلیفون نمبر به معلوم وي. دا عام دی، دا هم د شخص لپاره دی هم دی ارګان لپاره. که زما مشتری او ارګان دی او اداره ده او که زما مشتری شخص دی، دا درې شیونه ټولو ته عام دي. څه معنی؟ دا سوپر ټایپ دی، غټ ټایپ دی. خو د دې سب ټایپ ته که زه راځم، سب ټایپ یې ما سره دوه شیونه وي، یا به انډیویژوال زما مشتری وي چې به شخص وي یا فرد به وي، او دویمه ما سره یو اداره وي. زما به دوه قسمه مشتری وي، دوه قسمه کسټمر وي. چې زه د انډیویژوال لپاره یا د شخص لپاره ان آی سی د هغه د تذکرې نمبر راته پکار دی. فرض وکړئ د هغه پروفیشن، د هغه دنده راته معلومه ده، یا د هغه مهارت، د هغه مسلک پروفیشن چې دی، د هغه ډیزګنیشن وایم چې هغه کومه دنده ده او د هغه مسلک چې دی او د هغه تذکره چې دی. فرض وکړه دا درې شی ما ان آی سی یا نیشنل آیډنټیټي کارت، د هغه تذکره، د هغه پروفیشن یا د هغه مسلک او د هغه ډیزګنیشن، د هغه دنده، دا درې شی مې واغستل. خو که زه ادارې ته دا وایم چې د ادارې د یوې ادارې د یو ارګان د تذکرې نمبر چې دی، نه خبره غلطه ده، یا د یو ارګان پروفیشن چې دی یا د یو ارګان ډیزګنیشن چې دی، دا خبره غلطه ده. البته د ادارې لپاره به زه وایم چې د هغې رجسټریشن آی ډي څه شی ده، په کوم آی ډي باندې دا دولت سره رجسټر شوی ده، د دې کانټیکټ پرسن څوک دی، دغه ادارې کې موږ سره د اړیکې چې ورسره نیسو هغه کس څوک دی، او د دې ټکس آی ډي یا د مالیه چې دولت ته ورکوي د هغې آی ډي څه شی ده. نو ګورئ مشتري هغه درې شیان چې مخکې موږ ویل چې کسټمر آی ډي او اډرس او فون، دا دواړو لپاره ټولو لپاره صدقې. خو دلته بیا ځینې نور اټریبیوټس راغله چې ان آی سی، پروفیشن او ډیزګنیشن، دا د فرد لپاره شو، او رجسټریشن آی ډي او کانټیکټ پرسن او ټکس آی ډي، دا درې چې کوم دي دا به د ادارې لپاره شو. نو زمونږ که شخص سره کار و، زه انډیویژوال چې کوم ټیبل دی دې سره اړیکه نیسم، که اداره مې په کار ارګنایزیشن سره اړیکه نیسم، نو زه هغه کوم کسټمر چې دی هغې سره ریلیشنشپ یا اړیکه نه ساتم، بلکې د هغې یو خاص بخش سره یې ساتم. سمه ده؟ زما کار اسانه کېږي. ما سره ټول دغه کسټمر آی ډي د وخت تر ټکس آی ډي پورې دا ټول ما سره عمومي دغه دی چې کوم اټریبیوټس دی د کسټمر صحیح ده. په دا لومړي درې چې دي، لومړي درې دا عام دي ټولو لپاره. بیا هغې نه وروسته چې ان آی سی او پروفیشن او ډیزګنیشن دي، دا وروستي درې دا به د فرد لپاره دي، او د اخرني درې چې کوم دي دا د ادارې لپاره دي. نو موږ سره په در اصل کې درې انټیټیان لاس سره چې یو کسټمر دی، یو هغې نه وروسته انډیویژوال دی، یا ارګنایزیشن دی. نو موږ وایو چې د کسټمر چې کوم ټیبل ده له هغې نه کسټمر ټیبل نه انډیویژوال ارګنایزیشن چې کوم دی انهریټ شوي دي، یا موږ چې هغې نه دا مشتق شوي دي، یا کسټمر موږ سره سوپر ټایپ دی، او انډیویژوال ارګنایزیشن دا موږ سره سب ټایپ دی. وروسته به راشي دا موږ سره جنرال دی، دا موږ سره سپیشلایز دی، یا ښکته نه چې پورته ځو جنرالایزیشن دی، او پاسه نه چې کته راځو سپیشلایزیشن دی. او موږ اوس جنرالایزیشن سپیشلایزیشن باندې اوس خبرې نه کوو، اوس صرف وایو چې دا کسټمر موږ سره سوپر ټایپ دی، او انډیویژوال او ارګنایزیشن دا موږ سره سب ټایپ دی. یا ارګنایزیشن او انډیویژوال چې کوم دی د کسټمر نه انهریټ شوي دي، یا وایي چې په کسټمر کې چې کوم اټریبیوټ دی هغه په دې دواړو کې به وي،
خو کېدای شي په انډیویژوال کې ځینې اټریبیوټ وي چې په ارګنایزیشن کې نه وي په ارګنایزیشن کې به ځینې اټریبیوټ وي چې په انډیویژوال کې نه وي صحیح ده نو په لکه که فرض وکړو چې دا مثلا حیوانات دي دا فقاره دي دا غیر فقاره حیوانات کې چې کوم خواص دي کوم اټریبیوټس دي کوم فنکشنالیټیز دي په دې دواړو کې خو بیا په یو کې فقاره دي یو غیر فقاره یو کې اډو کې دي بل کې اډو کې نشته نو بیا دغه تر خپل منزل کې سره فرق لري صحیح ده خو په کسٹمر کې چې کوم هغه دي وایي چې فرض وکړه حیوانات خواړه خوري او بس کې تنفس کوي یا وده کوي صحیح ده نو هغه که فقاره دي هم دا شی کوي که غیر فقاره دي هم دا کوي صحیح ده یا زم چې وزن ولري دا بلري هغه بلري یا به دواړه لاندې چې کوم سب ټایپس دي به دواړه لري سم ده راځو دغه چې کوم ټیبل دی موږ سره کسٹمر چې کوم ټیبل وو پای کې دا درې اټریبیوټ عام دي او انډیویژوال چې کوم دی ټیبل هغه سره کې دا درې اټریبیوټ دي او په ارګنایزیشن کې دا درې اټریبیوټ دي نو موږ سوچ چې کسٹمر موږ سره سپر ټایپ اټریبیوټ دی او انډیویژوال ارګنایزیشن دا هم د کسٹمر بخښونه دي کسٹمر نه راوته دي خو دا سب ټایپس دي نو موږ چې موږ سره سپر ټایپ او سب ټایپ هیله چې تاسو پوه شئ او منځ کې د کرو چې کوم لاین دی دغه لاین کرو دا یو لږ سرچپه راغلی دی دا به دی خوی لکه څنګه چې دا دی نو موږ دا په دا موږ ته راښایي چې دا دوه په ARD کې البته نوټیشن دي چې دا لاندې ټیبلونه چې کوم دي د پاس ټیبل نه انهریټ شوي دي یا دا سب ټایپ دي دا لاندې دوه او دا بل چې دی سوپر ټایپ دی ساده دا حلقه چې راځي دا بیا وروسته وایي کنسټرینټ کې د په منځ کې یا ډي یا او لیکو ډسجنټ او ورلپ ابانه بیا وروسته خبرې کوو ان شاء الله کله چې ورسېږو صحیح ده ښه نو هیله چې په سوپر ټایپ هم پوه شوي ځکه سوپر ټایپ سره یو کامن انټیټي ده عمومي جنرال او سب ټایپ هغه انټیټي ده چې د کامن انټیټي نه انهریټ شوي وي د نه مشتق شوي وي د نه راوتلي وي یا د دې ټول خواص به لري یا د څه چې په سوپر ټایپ کې کوم مشخصات دي کوم فنکشن او اټریبیوټ دي سب ټایپ کې هغه ټول شته او سب ټایپ کې کله چې یو څه اضافي اټریبیوټس وي چې په بل برانچ کې په بل بخش کې هغه ځینې یا ټولې ونه اوسېږي بل موږ سره جنرالایزیشن کانسپټ دی او سپیشلایزیشن جنرالایزیشن موږ وایو چې لخکې نه پورته یا بټم ټو اپ لخکې نه بره راځي صحیح ده لکه له نوسي نه راځي نیکه ته خیږي موږ دا جنرالایزیشن وایو او کله پاسه جنرالایزیشن ښکته راځي له نیکه نه راځي لمسي طرف ته موږ دې ته سپیشلایزیشن وایو صحیح ده اوس یو کس وایي چې ما تخصص مې کړی ډاکټري مې کړی ډاکټر یم د څه شي ډاکټر بیا هغه فرض وکوي چې د داخله ډاکټر بیا په داخله کې کوم بخش بیا فرض وکوي انډوسکوپي بیا په هغه کې کوم بخش همداسې ښکته راځه دا سپیشلایزیشن دی تخصص بېخي نه کېږي هغه ساحې کوچنۍ کېږي صحیح ده نو تاسو ولته وګورئ موږ سره یو کلاس هیومن انسان سمه ده د هیومن چې کوم دی هغې نه لاندې دوه کلاسونه دي امپلوي او سټوډنټ نو انسان چې کوم نیم او اډرس او ایمیل لري هغه امپلوي کې هم راځي او انسان چې کوم درې اډرس لري په سټوډنټ کې هم راځي خو سټوډنټ رول نمبر او کلاس اټریبیوټ لري او امپلوي چې کوم د امپلوي آی ډي او سلري ځکه هغه تنخواه لري او محصل بیچاره خو تنخواه نه لري صحیح ده نو دلته سلري سمه نه ده اوس د سټوډنټ ټیبل که موږ وایو چې څو اټریبیوټس لري دلته خو دوه ښکاري خو په اصل کې سټوډنټ ټیبل 15 اټریبیوټس لري ولې دوی رول نمبر او کلاس خپل دي او دغه نیم او اډرس او ایمیل دا خو شریک دي دا هم لري همداسې امپلوي آی ډي او سلري خپل دي او دا پاسې کوم نیم او اډرس او ایمیل دی دا د ده هم دی نو موږ وایو چې امپلوي چې کوم ټیبل دی هغه 15 اټریبیوټس لري سټوډنټ هم 15 اټریبیوټ لري او هیومن چې کوم دی هغه 3 اټریبیوټ لري صحیح ده نو موږ سره دغه جنرالایزیشن او سپیشلایزیشن دا موږ سره سوپر کلاس هیومن او سټوډنټ او امپلوي موږ سره سب کلاس دی یا دغه فرعي کلاسونه دي هله د چې په دې پوه شئ راځو د دویم مثال ته دویم اگزامپل ته راځو ما سره کار دی او ټرک دی صحیح ده کار او ټرک دواړه په ویکل کې راځي صحیح ده ویکل ما سره موټر دی د موټر چې کوم اټریبیوټس یې دلته خپل راغلي صحیح ده خو لاندې کار او ټرک کار خپل لري کار کې موږ چې میکسیمم سپیډ یې څومره دی نمبر اف پسنجر پکې څومره راځي او په ټرک کې به د نور اټریبیوټ ښیمه چې نمبر اف اکسل یې څومره دی څو ټیره ده توناژ یې څومره وزن وړي صحیح ده او دغه چې کوم پاس ویکل آی ډي او پراس او لایسنس پلیټ نمبر دی دا درې وړو کې راځي نو ټرک کې هم 15 اټریبیوټ دي دوی خپل او درې ده او په
کار کې هم دوه اټریبیوټ دا دی او درې دا 15 صحیح ده. خو مخکې تاسو ته ویلو چې په دغه حلقه کې نن موږ ډي یا او لیکو. ډي وروسته به راسي ډسجاینټ دی او اوورلپ. ډسجاینټ دا معنی چې یا به ویکل زما کار وي یا به ټرک وي. دواړه نشي کېدی چې زما موټر هم کوچنی موټر دی هم غټ موټر دی، دا نشي کېدی. یا به ټرک وي یا به اټو وي، کار به وي صحیح ده. نو ډي مینز ډسجاینټ چې په یو وخت کې به یا وي او دغه چې کومه علامه ده دا معنی چې دا ټرک او دا کار چې کوم دي دا انهریټ شوي دي له کوم ټیبل نه، له ویکل نه. یا ویکل موږ سره سوپر کلاس دی، کار او ټرک موږ سره سب کلاسز دي. یا دا جنرالایزیشن کنسپټ دی، ښکته چې راځي سپیشلایزیشن کنسپټ دی، او ښکته نه که پورته خیږي جنرالایزیشن سرچه په خبره صحیح ده. دلته تاسو وګورئ موږ سره بل سټوډنټ دی، فیکلټي ممبرز دی او سټاف دی یا خدماتي کسان دی موږ سره. نو زه چې یو پرسن یا شخص ما سره یو جنرال کلاس دی، ځکه ما سره د فیکلټي چې ممبرز دی هغه هم ما سره انسان دی، پرسن دی. سټاف چې کوم دی ایڈمنسټریټیو سټاف چې موږ سره کوم دی اداري کارمندان هغه موږ سره پرسن انسان دی. سټوډنټ چې کوم دی هغه هم موږ سره پرسن انسان دی. نو موږ چې پرسن یا به فیکلټي ممبرز وي یا به ایڈمنسټریټیو سټاف وي یا به سټوډنټ وي صحیح ده. نو موږ چې سټوډنټ او سټاف او فیکلټي دا درې وړه انهریټ شوي دي له چا نه؟ له پرسن نه. درې وړه اشخاص دي، یا دا موږ سره سوپر کلاس دی او دا لاندې درې چې کوم دي دا موږ سره سب کلاس دی صحیح ده. وروسته که موږ بیا لیکو د دې هر ټیبل چې څومره اټریبیوټ دی د خپل دی او دا بره چې دی دوی د سوپر کلاس چې کوم اټریبیوټ دی هغه هم پکې شامل دي، یعنې 15 ده او 2 ده. دلته درې د دې خپل او 15 ده، یعنې فیکلټي به 8 کالمونه لري، 8 اټریبیوټس به لري. هیله ده چې په دې باندې پوه شوي. سپیشلایزیشن کې بیا موږ ښکته راځو. فرض وکړه که زه وایم چې ما سره یو امپلوی دی، هغه امپلوی کې زه ګورم چې دا ما سره سټوډنټ دی، دا ما سره لایر دی، دا ما سره ډرایور دی، دا ما سره کوم بخش کې دا کارمن ما سره په کوم بخش کې دی صحیح ده. یا امپلوی کې زه ګورم چې ما سره سیکرټري دی، ما سره انجینیر دی، ما سره ټیکنیشن دی، ما سره کوم بخش کې دی. یا سټوډنټ کې زه ګورم فرض وکړه دا سټوډنټ ما سره ګریجویټډ دی یا ما سره انډر ګریجویټډ دی. نو داسې زه ښکته راځم تخصصي بخش ته یا نیرو سیر ته راځم. اوس امپلوی ما سره وګوره، امپلوی کارمند دی او په امپلوی کې ډسجاینټ کنسټنټ پرې راغلی. یا به امپلوی کارمند زما سیکریټري وي یا به ټیکنیشن وي یا به انجینیر وي صحیح ده. نو په ډسجاینټ په دې معنی چې په یو وخت کې به یو وي، دوه نشي کېدی چې هم به سیکریټري وي هم به ټیکنیشن وي هم به انجینر وي. که داسې حالت راځي به د ډي په ځای موږ او لیکو، په دې معنی چې هغه به اوورلپ وي، هغه ډسجاینټ نه وي صحیح ده. د امپلوی چې څومره خپل اټریبیوټس دي هغه په دې ټولو کې شته. خو سیکریټري کې یو شی بل دی چې ټایپینګ سپیډ یې څومره دی د سیکریټري، د امپلوی خپل کارمندان هغه خو شته دي، خو د دې ټایپینګ سپیډ څومره دی. همداسې که ټیکنیشن دی، د امپلوی څومره اټریبیوټس دی هغه ټول لري، خو د ټیکنیشن چې کوم دی ټیکنیشن ګریډ یې څه دی. همداسې انجینیر چې کوم دی بره ټول هغه شته دي، خو وایي چې دی انجینیر ټایپ یې څه دی صحیح ده. هیله ده چې په دې باندې تاسو پوه شوي.